السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چې د ښه راغلاست تاسو چې روغ او جوړ به یاست ښه جامې پتان یې تاسو ته د ایډراپ په لړۍ کې بله نوې پروژه د سولونا بلاک چین باندې راغلې ده دا درته معرفي کوم البته د ماینینګ پروژه ده تاسو کولی شئ جوین یې کړئ اوس یې له ایرلی سټیج دی نو د سولونا بلاک چین باندې چې راغلې ده په دې خاطر ښه پروژه راته معلومیږي تاسو هم سره جوړ کړئ په لینک چې کله کلیک وکړئ د مونبیکس په نامه داسې یو اپ راځي 14 MB دی دا به ډاونلوډ کړئ بیا په وروسته اکاونټ جوړولو طریقه باندې تاسو ته خبرې وکړم کله چې اپ ډاونلوډ شو پر اوپن باندې به کلیک وکړئ بیا به راسي رجسټر هیر پر دې باندې به کلیک وکړئ او خپل یوزر نیم ورته انتخاب کړئ هر یوزر نیم چې تاسو خوښ شو بیا به وروسته پاسورډ انتخاب کړئ پاسورډ هم سم صحیح پاسورډ انتخاب کړئ او دونه توري دا ټوله باید پکښې وي کله چې پاسورډ انتخاب کړئ لاندې بل ته ریفرل کوډ دلته پرېږدم هغه به ریفرل کوډ DM2BS بیا په رجسټر باندې کلیک وکړئ چې دا ورته وکړي چې رجسټریشن یې خلاص کله چې رجسټریشن خلاص نو بېرته به تاسو دلته خپل کوم ایمیل چې تاسو رجسټر کړی و هغه ایمیل ورته ولیکئ او بیا به خپل پاسورډ ورته ولیکئ پاسورډ مو ولیکئ په لاګین باندې به کلیک وکړئ ریفرل کوډ خامخا ورکړئ تاسو په ریفرل کوډ باندې 10 د مونبیکس ټوکنونه هم درکوي نو کله چې اکاونټ خلاص پر دغه مابین د درې صندوقونه چې پر دې باندې به کلیک وکړئ او دا د ماینینګ شروع په 40 ساعت کې یو وار تاسو دلته ماینینګ کولی شئ دا ریوارډ دی والټ هم لري بیلانس 0.01 دی تر اوسه ایډراپ سیکشن هم لري هغه بیا د ایډراپ باکس چې کله ایډراپ راغلی تر اوسه ایډراپ نه دی راغلی او ریوارډ سیکشن کې تاسو کولی شئ یو اډ یا اعلان وګورئ او بیا وروسته د هغې څه پوینټونه هم درکړي دا سپورټ دی کولی شئ تماس سره ونیسئ اباوټ اکاونټ ګوګل ویریفاید ایمیل ویریفاید ګوګل ویریفاید او دا د ایرډراپ معلومات دي تاسو کولی شئ چې خپل دا پروفایل ایډیټ هم کړئ او دلته انوایټ لینک دا کله چې په دې باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ خپل ملګري دعوت کړئ او نورو ملګرو سره یې شیر کړئ نو ښه پروژه ده اوس ډېره په ایرلی سټیج کې ده تاسو وګورئ چې کله ته راسئ 10K تر اوسه پورې ډاونلوډ 10K ته رسېدلی دی نو انشاءالله د سولونا بلاک چین باندې ده نو ښه پروژه یو بل پروژه معرفي کړې وه د CPN په نامه CPN پروژه هغه هم سره جوین کړئ یو ټوکن کې اوس ماینینګ شروع دی د INK او نور ټوکنونه مخکې چې ماین شوي وو د هغه لپاره باید تاسو KYC کړي INK ټوکن یې اوس هم ماینینګ شروع دی او دا نور دپاره تاسو خپل KYC وکړئ د دې KYC بیا وروسته راځي CPN کوم ټوکنونه چې وه بیټ مارک کې رسېږي انشاءالله د مارچ پر 10 یا د اپریل پر اوله مونږ د CPN او نور بل ټوکن لیست نور نو ښه وخت والسلام